السلام علیکم ګران شاګردانو ولادي وک چې رو جوړ بس راځو د نن سبق ته د نن سبق چې دغه بیا انګلیش وکابلري او دغه سره پر دغه الفاظ باندې جملې جوړول دي لکه څنګه تاسو ته معلومه ده په انګریزي کې دوه مهمې برخې دي یو ګرامر دی یو الفاظ دي ورډزونه زده کول نو نن مې هم تاسو لپاره ډېر ایډوانس او بنیادي د ایډوانس کلاس او بنیادي د دواړو دپاره ښایسته الفاظ راخیستي دي راځئ دغه الفاظ معناوې زده کړو پر هغه باندې جملې جوړول زده کړو اول لفظ دی flare د اور لمبه the flare of the match of his face د باکس دانې د مخ وسوځي د باکس دانې لمبې د مخ وسوځي میچ د باکس دانه ته وایي initiative پیل آغاز شروع it is a good initiative دا یو ډیر ښه آغاز دی یو ډیر ښه پیل دی شروع ده caution احتیاط caution is necessary احتیاط لازمی دی ضروری دی symptom نشه علامت ده fever or pain in the body is a symptom of an illness fever or pain in the body is a symptom of an illness په بدن کې تبه یا درد ده نجوړی نشه ده symptom نشه curriculum تعلیمي نصاب our curriculum has many problems زموږ تعلیمي نصاب ډېرې ستونزې لري bump ټکر a small bump on the head پر سر باندې یو کوچنی ټکر bump accomplish پوره کول we accomplished our mission موږ خپل مقصد هدف پوره کړ خپل هدف ته ورسېدو flew بهیدل the water is flowing down اوبه کښته بهیږي اوبه لاندې یا کښته روانې دي بهیږي literacy لیک لوسته زده کړه our literacy level is very low زموږ د لیک لوست کچه ډېره کښته یا ټیټه ده hover په هوا کې الوتل د مرغه د جاز د یو بل شي چې په هوا کې څرخي some helicopters are hovering over the heads یو څه هلیکاپټران پر سر باندې څرخي پله ګرځي hover